افغانستان یو بل ستره بدبختی هم د مقاومتیان دی. د احمد شاه مسعود څخه نیولې بیا راځه تر زوی پورې د دوی دا رقم لکه میکروب نه دی. افغانستان نظام یې دننه وخوړل. 20 کاله دوی د افغانستان څخه ګوره تغذیه کېدل. زه تاسو ته یو بل شی درته وایم. یوه شپه رئیس عمومي امنیت ملي نوم یې نه درته ما ته میسج وکړی یو شی در استوم خو بیرته به یې پاکوي. ما ورته وویل چې سمه ده رئیس صاحب پاک به یې کوم. ویل ګوره وعده راسره وکړه چې بل ځای کې به م ثبت نه ساتې مال نه ساتم. ما ته د ریاست عمومي امنیت ملي یو نوټ یې راوستل رسمي. په هغه کې لیکلي وو ضیا مسعود چې د احمدشاه مسعود ورور دی او زبیر مسعود چې د احمدشاه مسعود وراره دی دا د آیسای نه معاش اخلي او آیسای ته کار کوي. واضح ما ورته ویل چې رئیس صاحب دا خو دغه دي ثبوت پد لري ولې نه نیسې؟ ول خو قومي جنجال جوړېږي انډیواله وایي چې ونیسم دستي وایي چې برادر قهرمان ملي ده ګوره څنګه یې وایي بوزه وایي مظاهرې کېږي بس ستا نظام راته چلنج کوي. همدا خلک ګوره له یوې خوا 15 د اګست د جبهې مقاومت دغه ټول ارشد اعضا وګوره یونس قانوني خلیلي پدرام 15 د اګست دا چیرې وه؟ تاسو د بل کوم نظامی تحرک په افغانستان کې فکر کوئ یا ملاتړ کوئ بغیر د دې چې مقاومت وسیږي یا فکر کوئ چې را بشي یا تاسو ملاتړ کوئ؟ څو پورې زه خپله په خارج کې ناست یم لکه د احمدشاه مسعود زوی زه د هېڅ جګړې طرفداره نه یم. نه هغه دی چې خپله میدان ته ولاړ سي ودرېږي قرباني ورکړي د غریب زامن په ونه وژني. دوی د غریب زامن په وژني خپله په خارج کې په فرانسه کې ناست دی امرالله خان نه پوهېږم استرالیا کې ناست دی که چیرې ناست دی. دا رقم تو خدای تا تر کله به د غریب زوی او هغه هم د 15,000 افغانو لپاره د ځوانانو ته. زه د جګړې طرفداره نه یم په افغانستان کې مشخصا چې په هغه کې اوس ګوره د جبهې مقاومت وایي چې خارجیان نه کمک غواړو. بیا خارجیان نه کمک غواړي چې کورونه در بمبار کړي